په پاکستان هېواد کې خپلو ټولو افغان کډوالو وروڼو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. افغان کډوالو موږ تاسې ګورو چې د پاکستان د حکومت د خوا څخه د 2023 څخه حملهوار چې دی پوه شولې یا په تدریجي ډول زموږ د افغان د کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده چې اول هغه غیر راجسټر افغانان چې اسناد یې نه درلوده هغه وایستل شوه. اوس دا د په 2025 کې د ای سی سی کارډ یا افغان سټیزن کارډ چې دی هغه افغان کډوال د ایستلو او نیولو لړۍ روانه ده. دا د جون میاشت هم پر رسیدو ده. نو د جون په 10مه نیټه باندې په اپریل میاشت کې یا په مئی کې د پاکستان د وزیر داخله کوم د طلال چودري صاحب د خوا څخه دا خبرې کیږي چې مقصد موږ اخرنی ډیډلاین یا د 10 جون څخه وروسته موږ د پیوار کارت درلودونکي افغان کډوال هم وباسو او زموږ ته چې کوم د په 2024 کې د پاکستان د وفاقي حکومت د خوا څخه د پیوار کارت ته د اعتبار نیټه چې ورکړل شوې هغه هم پر 10 جون باندې دغه نیټه پوره کیږي. نو زیات افغان کډوال په دې ټینشن کې دي چې په 10 جون باندې به زموږ مستقبل څه وي. نو په دې اړوند باندې د پاکستان په 400 صوبو کې تقریبا 13 لکه افغان کډوال میشتي چې هغه پیوار کارت درلودونکي دي. هغه په 450 راجسټر کیمپو او 2 غیر راجسټر چې هغه په بلوچستان کې دي په یعنی مجموعه 50 کیمپونه کیږي چې دا وخت په پاکستان کې د دوی آبادی ده او دارنګه په زیاته برخه بیا په ښارو کې ده. په ښارو کې د دوی باقاعده خپل تجارت دی یا بزنس دی، د دوی پراپرټیان دي او خاص کر د بلوچستان په ایالت کې د دوی زمینداریان دي چې هغه که د ضلعو په لیول وشي لکه کلاسیف الله، کلا عبدالله، پښین، دارنګه راواخله خوزدار او کومې بلوچي علاقې چې دي لورلایي بلوچي علاقه کې هم زموږ افغان کډوال دي چې مقصد دا د زمیندارۍ کارونه کوي او دارنګه په خیبر پښتونخوا کې د مچیو کاروبار کوي او اټکلاً د افغان کډوالو سرمایه چې ده په پاکستان کې تقریبا 60 میلیارډ ډالر ښودل کیږي چې د دوی کاروبار دی یا د دوی پراپرټیان یا ځایونه دي یا مارکیټونه دي یا د دوی کاروبار دی. خو کوم چې په کیمپو کې افغان کډوال اوسیږي هغه اکثره خواره طبقه ده یا غریبه طبقه ده چې هغه یونیسیار او خیریه ادارې د دوی سره څه ناڅه پر درو پروجیکټو باندې کار کوي چې هغه یو اوبه وي، صحت او تعلیم و چې صحت او د اوبو پروګرام یې د 2009 څخه تړل شوی دی. یوازې پر تعلیم باندې کار د دوی په کیمپو کې کیږي. کله ناکله د یونیسیار د خوا څخه څه امداد هغه خصوصا دا اوس 2 کالو کې د برق د دوی یا د برېښنا څه وسایل ورکړل شوه. کله کله د کرونا په حواله باندې دوی ته څه نغدي کومک ورسره کېدی خو نور دوی د مرستو څخه هم بې برخې دي. نو په دې اړوند باندې زموږ افغان کډوال دا باس په یوه ویډیو یا په یو دغه بیان باندې نه کیږي. دا زموږ د ویډیو هدف هم دا دی چې یو افغان کډوال زموږ په دغه خپل کوم مشکلات چې دي یا څه پیښیږي په هغه باندې خبر چې هغه آګاهي د دوی وسي او دویمه دا ده چې نړیوالې ادارې زموږ غږ واوري او پر د خبرو باندې دوی زموږ مشکلات واوري او یو د حل لارې راته ولټوي. نو په دې اړوند باندې افغان کډوال ډیر مجبوره شوه د یونیسیار دفتر چې د دې پیوار کارت درلودونکو ذمهواره یونیسیار دی د دوی کوم په 400 صوبو کې د دوی اپیسونه یا دفترونه دي هلته افغان کډوال ورغلي دي بار بار د دوی سره ناستې کړي دي خو چې د هغه ناستې په نتیجه کې موږ د بلوچستان ایالت کوم چې دلته د بلوچستان د یونیسیار چیف دی او د پروډکشن د څانګې مسؤل دی چې هغه دواړه خارجي طبع خلک دي یعنی د خارج یا د امریکا دی یا د یوروپ خلک دي او کوم لوکل سټاف چې دا سره موږ میټینګ وکړي چې په دې کې د 4 کیمپو سپینږیري یا مشران ما سره وه چې په هغه یادوري وکړم چې د مسلم باغ د مالګګۍ کیمپ د سرخ خواب د کیمپ او د زاړه سرانانو او نوي سرانانو خلک را سره وه موږ ورغلو
د یونیسیار دفتر ته د یونیسیار د سټاف سره چې د یونیسیار چیف وو او دارنګه د پروډکشن د څانګې مسؤل وو او یو بل خارجي ښځه وه چې هغه مالي برخه کې مسؤله وه او دارنګه چې نور کوم د دوی لوکل سټاف وو هغه ټول شتون درلودی. نو بیا ما دغه کوم چې زموږ د افغان کډوالو پر مخ باندې کومې ستونزې پرتې دي چې یاداوري یې زه تاسو ته کوم، انشاءالله ستاسو ټول مشکلات به افغان کډوالو موږ خپل په نظر باندې ورسره شریک کړي. چې اول زموږ دا خبره وه چې دا د جون میاشت راتلونکې ده، د جون 13 چې حکومت پاکستان وایستی اخرنی ټیم دی، زموږ مستقبل به څه وي. یعنې دا خبرې ما ښاغلي د بلوچستان د یونیسیار چیف ته وړاندې کړلې. زموږ د 10 جون 2015 به وروسته زموږ مستقبل څه وي. یوه دا خبره. دویمه دا خبره چې زموږ د افغان کډوالو چې کوم په کیمپونو کې پراته دي چې دا ډېر بېوزله او غریبه طبقه ده او دوی غټ کاروبار چې دی هغه په بټیانو کې خښتې دي، په اوجوش کې کار دی، یا په زمیندارۍ کې دوی په باغو کې کار دی، یا د کولې د کې چې کوم شاکه کار دی خطرناکه دا کارونه دي، یا په د کراچي په ښار پر ډیرانو باندې د دوی کاغذونه ټولوي، یا نور چې کوم دلته داسې شاکه کارونه وي چې هغه پر چوک داړي وي یا مزدوري وي یا روزانه وي، دا کارونه کوي. او دوی دونه وس نه لري که فرضاً پاکستان حکومت پریکړه وکړي چې نور به پیوار کارډ والا ځي، که فرضاً دوی ځي د کرایې وس نه لري. نو یونیسیار چې کوم امداد ورسره کوي هغه د چکین مراعات وو چې افغان کډوالو ته $315 د فی کس په مورد باندې ورکول کېدله چې هغه اوس صرف یوازې $15 ته راټیټه شوې ده. او دا خبره ما په ځینو نورو ویډیو کلیپونو او د سرخاب کې چې کوم د افغان کډوالو جرګه وه یا ناسته وه په هغه کې ما دا خبره وکړله. زیاتو ملګرو بیا پر ما ګپه کوله چې پښتون صاحب ته د $1000 خبره کوله، هغه ستا خبره یونیسیار دغه کړله، پر هغه باندې اوس $15 ته راورسول، تا به د $1000 خبره نه وای کړې. نو دوی ما د ګپې په شکل باندې دا راته وایي. نو زه دا یوه آګاهي یا یوه خبرتیا تاسو ته درکوم چې ما در کومه ځای پرې اورېدلې دي. یونیسیار چې کله په عراق کې د عراق زموږ تاسې اسلامي عربي ملک دی، په صدام حسین خو نو په شهید صدام حسین باندې ښه پېژنئ، په هغه کې چې کله جګړه وسوه 10 کاله د عراق خلک ولاړل خپلو ګاونډیو هېوادو ته، خو کله چې په عراق کې بیا حکومت رالی او جګړه ودرېدله، کله چې دغه عراقي مهاجر یا کډوال خپل ملک ته راتله د یونیسیار د خوا څخه پر فی نفر باندې $1000 ورکول کېدله. نو دغه زموږ غوښتنه دا وه چې فرضاً په عراق کې د عراق مهاجرو ته چې 10 کاله د جګړې ځپلي وو هغو ته $1000 ورکړل او موږ 40 کاله کېږي او موږ د هر یو خپل د کارډ سره دومره احتیاط کوي چې یعنې دا باید دا کارډ ضایع نه سي یا چکین پر ونه کړو، ځکه د یونیسیار هم دا لارښوونه ده چې دا کارډونه ستاسې په مستقبل کې ستاسې دپاره ګټور دي. نو اوس د هغه په بدله کې موږ ته صرف $15 راکول کېږي. نو دا خبرې ما موضوع ډېره اوږده کړله، دا د چکین خبره هغه په دې چې ستاسې په دا خبرو ښه سر خلاصي. نو بیا ما د یونیسیار دا کوم مشر ته دا خبره کښېښودله چې دا $315 ولې کم سوله، ولې $15 ورکول کېږي. یوه خبره دا ده. نو بله خبره مې دا ورته وکړه چې زموږ افغان کډوال دلته دا وخت په زراعت باندې بوخت دي، په دا پښتني سیمه یا د بلوچستان په سیمه یا په خیبر پښتونخوا یا په پنجاب یا په سند کې در اوسه پورې فصلونه نه دي اخیستل سوي، حاصل یې نه ټولېږي دا د جون 10 ته، د دې مستقبل به څه وي. او بله خبره مې دا ورته وکړه چې زموږ کوم زده کوونکي یا طالب علمان چې دا وخت په بلوچستان یا په پنجاب یا 4 صوبو کې په ایجوکیشن اخته دي، په تعلیم باندې بوخت دي، د پاکستان په مختلفو یونیورسټیانو او کالجونو او سکولانو کې د 10 جون څخه به وروسته د دې به مستقبل څه وي.
بله خبره مې دا ورته وکړه چې کوم زموږ د افغان کډوالو دا وخت په غټو ښارو کې د دوی بزنس دی، د دوی تجارت دی، د دوی پراپرټیانې دي، د دوی خپل ماشینګیري ده، او حالانکې د حکومت پاکستان د خوا څخه دا چې موټر یا ماشین خپل د ده په نامه نه وي هغه نشي کولی چې تر پوله یې واړوي، د دې به مستقبل څه وي. او بله خبره دا ده چې کوم زموږ افغان کډوال که فرضاً ځي وطن ته، هلته موږ خو د خپل حکومت د افغانستان د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده، هغه د موږ تاسې وینو چې په افغانستان کې د امارت د خوا څخه باقاعده شارکونه جوړیږي، که فرضاً دوی ته مځکه ورکول کیږي یا فرضاً افغان کډوال مځکه رانیسي، د یونیسیار په خوا 2 شلټره یا 2 کوټې ورکولې، هیا هغه کوټې به هم ورکړل سي ور به نه کړل سي، او هلته به دوی ته د تعلیم زمینه سازي وسي، دوی ته به د کور جوړونې امکانات ورکړل سي، او دوی ته به د کار او روزګار دپاره یونیسیار، یو خو حکومت خبره ده، یو د یونیسیار او ملګرو ملتونو خبره ده، هغه به څه ورسره وکړي. او بله خبره دا ده چې کوم د زموږ افغان کډوال دلته په پاکستان هیواد کې اوسیږي، دوی به د ژوند څخه وروسته دغه چې کوم د دوی کاروبار دی، دا 40 کلن ژوند زندګي چې دوی کړي، دغه به څنګه کړي، دا به څنګه سره راټول کړي، آیا دوی ته به یو څه ټیم ورکړل سي ور به نه کړل سي. خو دا خبرې بحث ډېر اوږد دی، دا په یوه ویډیو کې نه ته د لیدلو او اورېدلو توان لري او نه زه دونه دغه کولی شم چې ټول مفصل درته ووایم. خو هغه مین ټکي دا وه، دغه زموږ ستاسې ټول مشکلات د یونیسیار چیف ته ایښي دي. بیا د یونیسیار چیف خپل په خبرو کې دا وویله چې د خصوصا د چکن خبره زه درته کوم، هغه وویل چې پر موږ باندې پخوا چې و زموږ د ملګرو ملتونو یا یونیسیار ته تقریبا 50% امداد چې و د امریکا د حکومت د خوا څخه ورکول کېدی. کله چې ټرمپ رالی دا بودیجه کمه شوله، نو په دې اړوند باندې موږ بودیجه اوس فعلا کمه شوې ده، حتی موږ خپل سټاف کم کړي دلته په بلوچستان کې، په پاکستان کې، په دنیا کې. نو که چیرې موږ ته امکانات راکړل سو او بودیجه راکړل سوه، نو موږ کوشش کوو چې ستاسې دغه ستونزه در حل کړو، او که نشي موږ به کوشش دا وي چې تر څو دغه اوس چې کوم مرات ورکول کېږي دا برقرار وساتو. بل دا کوم چې تاسې ول دا غوښتنې وکړئ یا دا کوم مشکلات تاسې ذکر کړئ، نو په جون میاشت کې زموږ یو وفد را روان دی د جنیوا څخه، د پاکستان د ګورنمنټ سره به دوی خبرې کوي، نو بیا به د هغه څه وروسته انشاءالله په جون میاشت کې موږ دا ستاسې ټول مشکلات واورېدل، دا یې د ځان سره مو یاداشت کړله چې هر وخت کې زموږ وفد رالی دا به موږ د هغه تر مخه ورته ایږدو او د هغه سره به دا خبرې شریکو، او دا به د حکومت پاکستان سره شریکو، او تاسې قانوني مهاجر یاست، دغه کوم د پیوار کارت درلودونکي چې دي ول دا قانوني مهاجر دي، نو دا ستاسې که فرضاً بارېدل وي هم به په دا شکل نه وي لکه کوم چې غیر راجسټر دي یا ECC کارت درلودونکي دي، په دا شکل به نه وي. نو موږ تاسې به انتظار ولکوو تر څو چې زموږ وخت راځي. خو یوه خبره د خوشحالي خبره دا ده چې په دغه را روانه میاشت جون کې چې سبا پیلیږي، د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی امیرخان متکي صاحب هم انشاءالله را روان دی پاکستان هېواد ته، او پاکستان او افغانستان خپل سفارتي تعلقات چې دي هغه هم سره پراخه کړله، او پخوا چې و په دواړو هېوادو کې د یو د بل کوم سفیران نه وه، شازده پیر ورته وایي، هغه به ناست وه، نو هغه تعلقات یې هم لوړ کړله، تر سفارت تر چارو پورې ورسول، او کوم شازده پیر چې و هغه رسمي سفیران ټاکلي دي یا به نور ټاکي. نو دا انشاءالله یو بدلون را روان دی، خو زموږ مین مقصد دا نه دی چې حکومت پرېکړه کړې موږ وایي حتما دې موږ دلته پاتې سو، خو زموږ د یونیسیار او خیریه ادارو د خپل حکومت او پاکستان څخه دا هیله او غوښتنه ده چې موږ ته یو داسې میکانیزم باندې دوی کار وکړي چې موږ په داسې اصولو باندې واوړو
دوی کار وکړي په داسې حالت کې موږ واوړو چې نه دلته موږ ته کوم مشکلات پیدا سي او هلته خپل وطن ته ښه په خوش خوشحالۍ باندې ولاړ سو. نو د 20 جون پورې دغه روان جون میاشت پورې به موږ تاسې انتظار کوو. پر 20 جون باندې هر کال د مهاجرو نړیواله ورځ دپاره دا ځانګړې سوې ده. نو انشاءالله حکومت پاکستان کوم وفاقي حکومت چې دی زموږ حکومت اسلامي امارت او یونیسیار به په خبرو سره بوخت دي. انشاءالله الله مهربانه دی. زموږ ستاسې دپاره به ښه زیری وي. هغه به دا وي که چیرې فرضاً دلته ټیم راکول کېږي یا خپل وطن ته ځو، وطن ته به ځو، په دې کې به هېڅ بله ټګي برګي نه کوو، خو داسې به ځو چې خپل دا د 40 کلنۍ ژوند ښه په عزت سره راټول کړو او خپل وطن ته ولاړ سو او دوی زموږ دپاره یو دغسې ښه حل لارې راته پیدا کړي. نو کور مو ودان، الله مو عزت.